د تاریخ په اوږدو کې خلکو دا خوښولی چې ځمکه وکني او وګوري تر کومه ځایه لاندې رسیږي، خو مشکل دا دی چې خلک نشي کولی زیات په ځمکه کې لاندې لاړ شي. په دغه ویډیو کې موږ ګورو چې انسانان تر کومه ځایه پورې ځمکه کیندلې ده او د کومو هدفونو لپاره یې دا کار ترسره کړی دی. که چېرته په ځمکه کې 2 متره لاندې لاړ شو، نو دا هغه ځای دی چېرته چې مړی ښخیږي، یعنې د قبرو اندازه ده. په 12 مترۍ کې د ځمکې هغه ځای ته رسیږو چې یو حیوان کولی شي ځمکه وکندي. دا حیوان د نیکلو تمسا ده چې کولی شي تر 12 مترو پورې ځمکه وکیندي. په 20 مترۍ کې به د پاریس د کټیکاماس په نامه هغه قبر ته ورسیږو چېرته چې 6 میلیونه خلک یو ځای ښخ شوي دي. دغه ځای ته د ګیټس آف هیل هم وایي، یعنې د دوزخ دروازه. د دغې قبر په اړه به موږ تاسو ته بل مستند وړاندې کړو. که چېرته په ځمکه کې 40 متره لاندې لاړ شو، نو تاسو به د جهان ژورترین حوض ته ورسیږئ. دغه حوض د نیمه 33 په نامه یادیږي چې په ایټالیا کې موقعیت لري. که چېرته د دغه حوض اوبه خالي شي او ور ټوپ وهو، نو 3 ثانیې وخت نیسي تر څو تلې ته یې ورسیږو. که په ځمکه کې 100 متره لاندې لاړ شو، نو دا هغه ځای دی چېرته چې دولتونه اتومي ضایعات ښخوي. که چېرته 105 متره په ځمکه کې ژور لاړ شو، نو تاسو به د جهان ژورترین د اورګاډي ایستګاه ته ورسیږئ چې دغه ایستګاه د اوکراین هېواد په مرکز کیف کې موقعیت لري. که چېرته په ځمکه کې 122 متره لاندې لاړ شو، نو دا هغه ځای دی چې د ونو ریښې نورې نشي کولی لاندې لاړې شي. که چېرته په ځمکه کې 122 متره لاندې لاړ شو، نو تاسو به د جهان ژورترین سیند بیخ ته ورسیږئ. دغه سیند د افریقا په کانګو کې موقعیت لري چې د کانګو د سیند په نامه یادیږي. که چېرته په ځمکه کې 240 متره لاندې لاړ شو، نو تاسو به د جهان ژورترین د اورګاډي تونل ته ورسیږئ چې دغه تونل په جاپان کې موقعیت لري چې د سایګا په نامه یادیږي. که چېرته په ځمکه کې 280 متره لاندې لاړ شو، نو تاسو به د جهان ژورترین تونل ته ورسیږئ، کوم تونل چې د موټرو لپاره جوړ شوی دی. دغه تونل د ناروې په هېواد کې موقعیت لري چې د راکپلیک په نامه یادیږي. که موږ د ځمکې په 315 متره ژوروالي کې موقعیت ولرو او د ځمکې پر مخ یو B-280 اتومي بم منفجر شي، نو کولی شي چې موږ له منځه یوسي. د نړۍ تر ټولو ژور څا 392 متره ژوروالی لري چې په لاس باندې کیندل شوی دی. دغه څا په انګلستان کې موقعیت لري چې د ډینګډین په نامه یادیږي چې په 1822 کال کې د انسان په لاس باندې کیندل شوی دی. د نړۍ لوی درز 603 متره ژوروالی لري چې دغه درز د ورتیګون په نامه یادیږي. که څوک دغه درز ته ورولویږي، نو 11 ثانیې وخت نیسي تر څو بیخ ته یې ورسیږي. د ځمکې په 900 مترۍ کې د شیلي هېواد د ډبرو سکرو کان موقعیت لري. دغه کان د کوپیاکا په نامه یادیږي چې په 2010 کال کې دغه کان وښویېد او د کان ټول کارګر د 9 ورځو لپاره هلته بند پاتې شول. د امریکا په یوتان ایالات کې د بینګ هانګ په نامه کان موجود دی چې 970 متره ژور کیندل شوی دی. که چیرې برج خلیفه د هغې په تل کې کیږدو، نو کامل پټیږي. د ځمکې په 1642 مترۍ کې د لیک بایکان سیند موقعیت لري. د امریکا د ګرین کینال دره د ځمکې له سطحې څخه 1850 متره ژوره ده. د امریکا په جورجیا ایالات کې د کروبرا په نامه یو غار موجود دی چې 2190 متره ژوروالی لري. که چېرته په ځمکه کې 3132 متره لاندې لاړ شو، نو د افریقا هېواد د موبوخوسانګ معدن ته به ورسیږو چې د نړۍ تر ټولو ژورترین معدن دی. که چېرې د دغه معدن په لیفټ کې سواره شو، نو 4 دقیقې وخت نیسي چې د معدن بیخ ته ورسیږو، او که چېرې څوک په دغه معدن کې ولویږي، نو 25 ثانیې وخت نیسي چې د معدن تالې ته ورسیږي. په ځمکه کې 3600 متره هغه ژور ځای دی چېرته چې یو ژوندی موجود پیدا شوی دی. دغه ژوندی موجود د دواوینګ په نامه چونجی دی چې دغه چونجي ته د شیطاني چونجی هم وایي. که چېرته په ځمکه کې 4000 متره لاندې لاړ شو، نو د افریقا هېواد د الماسو کان ته به ورسیږو. دغه کان د نورو معدنو خلاف مایل کیندل شوی دی. د دغه معدن په تله کې د تودوخې درجه 60 درجې د سانتیګریډ ده. که چېرته په ځمکه کې 8848 متره لاندې لاړ شو او د نړۍ لوی غر سرچپه کړو چې د ایورست په نامه یادیږي، نو د هغې غره څوکې ته به ورسیږو
که چیرته په مځکه کې 1994 متره لاندې لاړ شو نو د نړۍ تر ټولو ژورترینې کندې ته به ورسیږو چې دغه کنده د ماریانا په نامه یادیږي. که چیرته په مځکه کې 2662 متره ژور لاړ شو نو د نړۍ ژورترین څاه ته به ورسیږو چې دغه څاه د روسانو په واسطه کیندل شوی دی. روسانو ونه شوی کړلی چې تر دې نور په مځکه کې لاندې لاړ شي ځکه د مځکې د تودوخې درجې د هغې د کیندلو وسایل ولې کړل او د هغې ځای د تودوخې درجه 180 درجې د سانتیګریډ وه. د دغه څاه قطر 23 سانتي متره دی. که چیرې یوه فلزي سکه دغه څاه ته ور واچوو نو 50 ثانیې وخت نیسي تر څو تلې ته یې ورسیږي. مګر روسانو خپل ریکارډ مات کړ. روسانو د زید 440 چاویو په نامه یو بل څاه کیندلی دی چې ژوروالی 12376 متره دی. دغه څاه د ګازو د راایستلو لپاره کیندل شوی دی. انسانان تر دې زیات په مځکه کې لاندې نه دي تللي. که چیرته وغواړو د مځکې هستې ته لاړ شو نو باید په مځکه کې 6371 کیلومتره د لاندې لاړ شو.